سلام ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپ چینل تاسو خدمت حاضر یم. ګرانو کتونکو زموږ نوې ویډیو ده، تاسو کتلی سئ دلته د سکرین شاټ کتلی سئ چې ما خپل بلاګ چې ده یعنې بلاګ سپورټ ډاټ کام بغیر د ډومین نه او بغیر د هوسټینګ نه یعنې بلاګر کې کوم بلاګ جوړ کړی و او په هغې کې ما صرف 10 پوسټونه کړي وو، نو هغه ما د ایډسن سره اپلوډ کړو صرف په یو ورځ کې، تقریبا زیات وخت یې ونه نیو، صرف په یو ورځ کې زما بلاګ چې د هغه اپلوډ شو د ایډسن سره. زه تاسو ته اعلانات هم ښکاره کوم چې زما په سایټ باندې چې کوم اعلانات راځي نو دا زما بلاګ ده. تاسو کتلی شئ په دې باندې د ایډسنس اعلانات تاسو لیدلی شئ او دا صرف یو ورځ کې اپلوډ شو او دې سره ما تقریبا په دې کې صرف 11 پوسټونه کړي، زیات دي نه، صرف 11 پوسټونه دي او دا د ایډسن سره صرف یو ورځ کې اپلوډ شو. نو زه بیا تاسو ته په دې نورو ویډیوګانو کې معلومات درکوم چې دا څنګه ما اپلوډ کړی ده د ایډسن سره تقریبا په یو ورځ کې او په اول ځل اپلوډ شوی، داسې نه چې د ریجیکټ شوی یا ماته وایي چې تاسو د سایټ چې د نه اپلوډ کېږي یا کوم مشکل او ده صرف یو ورځ کې ما چې کله اپلای وکړم نو د اپلوډ صرف 11 پوسټونه مې کړي دي. په دې کې هغه مهم کوم چې پیج دي تاسو باید جوړ کړئ هغه ما جوړ کړي دي. نو زه تاسو ته انشاءالله په دې په هکله نورې ویډیوګانې جوړوم، څنګه باید یو بلاګ جوړ کړو، څنګه باید ډیزاین کړو او څنګه هغه ته ټمپلیټ چې د هغه کوم ټمپلیټ باندې اپروول زر ورکوي. همدې په اړه تاسو ته راته انشاءالله زر تاسو ته زه ویډیوګانې جوړوم دې په هکله. زه صرف ما انتظار دا و چې زه یو ځل زما بلاګ چې د هغه د ایډسن سره اپلوډ شي بیا تاسو ته په دې هکله ویډیوګانې جوړوم. نو که تاسو غواړئ چې خپل بلاګ اپلوډ کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره، ځکه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې زه صرف انتظار دې ته وم چې زما دا بلاګ چې ده د ایډسن سره اپلوډ شي نو زه به دې هکله تاسو ته ویډیوګانې جوړوم. تاسو کتلی شئ دا د ایډسنس اعلانات دي. نو دا یو ښه خبر ده چې زما بلاګ چې د هغه بغیر د ډومین نه اپلوډ شو، یعنې صرف د بلاګ سپورټ چې کوم سب ډومین ده د هغه سره زما بلاګ اپلوډ شو. اوس تاسو ته په دې اړه معلومات درکوم چې تاسو باید څنګه پوسټ ولیکئ او پوسټونه څنګه باید په کومه ژبه کې ولیکئ. تاسو کتلی شئ دا اعلانات دي ټول د ایډسنس دا هم د ایډسنس اعلانات دي او دا ټول د ایډسنس اعلانات دي. دلته تاسو لاندې هم کتلی شئ دا هم اعلان ده او ورسره دې ځای کې دلته هم په دې ځای کې هم اعلان ده. دا تاسو کتلی شئ دا هم اعلانات دي د ایډسنس، دا ټول د ایډسنس اعلانات دي. نو دا یو وړه ویډیو چې ما تاسو ته دې لپاره اپلوډ کړي چې تاسو ته دا وښیم چې دا ما خپل بلاګ چې ده هغه ما د ایډسن سره اپلوډ کړو. انشاءالله روانه ویډیوګانو کې به تاسو ته د بلاګر کې چې څومره سیټینګ دي یا پوسټ سره کوم پوسټونه باید وشي په کومه ژبه کې وشي د هغه په اړه معلومات درکوم. انشاءالله د دې نه وروسته به زما ټولې ویډیوګانې د بلاګر په اړه زه جوړوم، په کومه کې چې بلاګر باید څنګه جوړ شي او څنګه تاسو باید هغه جوړ کړئ یا سره کوم پوسټونه وکړئ. صرف د دې وخت لپاره زما انتظار و چې زما دا بلاګ سپورټ چې د کوم ډومین چې د ایډسن سره اپلوډ شي ډاټ کام ډومین ډاټ نیټ دا خو اپلوډ کېدی شي، خو دا بلاګ سپورټ ډاټ کام چې ده تاسو په خپل هم داسې ډېرې ویډیوګانې لیدلې وي چې په هغه کې داسې ویل شوي چې دا بلاګ سپورټ ډاټ کام چې ده دا ډېر په مشکل اپلوډ کېږي، تاسو باید زیات پوسټونه وکړئ. خو دې کې ما زیات پوسټونه ده کړي، صرف 11 پوسټونه دي. زه تاسو ته ښکاره کوم خپل بلاګ ټول چې تاسو کتلی شئ چې دا زما بلاګ ده. په دې کې ما صرف 11 پوسټونه کړي دي او دا په یو ورځ کې د ایډسن سره اپلوډ شو. نو زه په دې هکله تاسو ته انشاءالله ویډیوګانې جوړوم څنګه باید خپل بلاګ ډیزاین کړئ، څنګه ټمپلیټ باید هغه ته اپلوډ شي، د هغه سرچ انجن باره کې به تاسو ویډیوګانې جوړوم څنګه هغه باید تاسو ګوګل سرچ سره اپلوډ کړئ چې مثلا ایډ کړئ چې تاسو بلاګ چې د هغه سرچ ته په اسانۍ سره راسي. او تاسو به لیدلي وي چې بلاګ سپورټ ډاټ کام کوم لینکونه چې دي یا کوم پوسټونه چې څوک کوي هغه سرچ ته راځي، خو ډېر لاندې راځي. نو زه به تاسو په بله ویډیو کې تاسو ته خپل بلاګ پوسټونه ښکاره کړم چې هغه په سر کې په اول سر کې به راځي راغلي دي. نو څنګه ما دا کړي دي او د هغه سپیډ په اړه به تاسو ته معلومات درکړم چې ستاسو د بلاګ سپیډ باید څومره وي چې تاسو ته ایډسنس اپلوډ چې د هغه زر درکول شي. که تاسو د بلاګ سپیډ چې د هغه کم وي نو بیا ایډسنس اپلوډ نه درکوي ځکه چې هغه ډېر وخت اخلي چې هغه لوډ کېږي. نو انشاءالله زما ټولې ویډیوګانې به د همدې بلاګر په اړه ویلې دي. نو وروسته که چېرته یوټیوب کې کوم مشکل لرئ پوښتنه کولی شئ او ایډسنس کې او سره بلاګر کې، خو
خو انشاءالله زما راتلونکي ویډیوګانې به زیات د بلاګر په اړه وي، ځکه چې د بلاګر په اړه ما په دې چینل کې ویډیوګانې نه جوړې کړي. ما صرف د دې وخت لپاره انتظار و چې تاسو چې زما دا بلاګ چې د ایډسن سره اپروو شي او د هغه وروسته زه د دې په هکله ویډیوګانې جوړې کړم. نو هغه ورځ راغله زما بلاګ چې د هغه اپروو شو، تاسو نور هم داسې ویډیوګانې اپلوډ کړم د بلاګر په اړه، یعنې پښتو ژبه کې. هم د بل ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان ښه وخت.